غزل داسې دی وایي چا په څه او چا په چا کې رسم کړي چا په څه او چا په چا کې رسم کړي ټولو توره په ښکلا کې رسم کړي ما مې ټول عمر غمونو ته خندلي ما مې ټول عمر غمونو ته خندلي او خندا مې په ژړا کې رسم کړي ما مې ټول عمر غمونو ته خندلي او خندا مې په ژړا کې رسم کړي مصوره د یتیمې مور ټیکری دی که کعبه د کربلا کې مننه مصوره ای مصوره د یتیمې مور ټیکری دی که کعبه د کربلا کې رسم کړي د افغان او پاس د سولې فرښته ده د افغان او پاس د سولې فرښته ده خو افسوس چې د هوا کې رسم کړي د افغان او پاس د سولې فرښته ده خو افسوس چې د هوا کې رسم کړي او چې جهان خدایه مسکن د محبت دی او که مینه د دنیا کې رسم کړي مننه چې جهان خدایه مسکن د محبت دی او که مینه د دنیا کې رسم کړي چا په څه او چا په چا کې رسم کړي ټولو توره په ښکلا کې هغه مې تورو شپو ته لکه لمر دغسې دی مننه هغه مې تورو شپو ته لکه لمر دغسې دی هغه لکه په ورځو کې اختر دغسې دی او جانانه اګودرې چېرته بل مالت ته وړې جانانه اګودرې چېرته بل مالت ته وړې جانانه اوس د کلي مازدیګر دغسې دی او په یو بل بدګمانه و د یو بل دوا نه شو په یو بل بدګمانه و د یو بل دوا نه شول کابل په وینو رنګ او خړ خیبر دغسې دی او چې ما خمار خمار کي او ما ورک د زمانو کې ساقي دغسې دی او که دلبر دغسې دی مننه چې ما خمار خمار کي چې ما خمار خمار کړي او ما ورک د زمانو کې ساقي دغسې دی او که دلبر دغسې دی او باور وکړه چې ستا جوټه اوبه آب حیات دي باور وکړه ای باور وکړه چې ستا جوټه اوبه آب حیات دي باور وکړه اشنا لکه کوثر دغسې دی مننه باور وکړه چې ستا مننه باور وکړه چې ستا جوټه اوبه آب حیات دي باور وکړه اشنا لکه کوثر دغسې دی او بیخي قرار ویده وي خو چې خوب کې ورسره وي مننه بیخي قرار ویده وي خو چې خوب کې ورسره وي سایله اوس مې چا پسې ځیګر دغسې دی بیخي قرار ویده وي خو چې خوب کې ورسره وي ساحله اوس مې چا پسې ځیګر دغسې دی او هغه مې تورو شپو ته لکه لمر دغسې دی هغه لکه په ورځو کې اختر